چې عمل قبلي د چا قبلي؟ د متقینو قبلي. چې نیت صفاوي، تقوا ډیره وي، دغه عمل کلک عمل ویم خو خدای پاک ته مقبول وي، چې قبول شونه مقام پکې مړ شي هغه ته شهید ویل کېږي. اوس د شهدا او خپل مقامات ذکر کېږي. مخکې که تاسو یاد وي چا ویلې چې شهدا 15 قسمه دي، یو ځای کې موږ ویلې شهدا خو تقریبا 50 قسمه ته رسیږي، خو ټول په درجو کې برابر نه دي. حتی دلته هغه خاص طبقات چې د کافر په مقابل کې جنګیږي، د کافر د لاسه مړ شي، دغه شهیدان هم ټول برابر نه دي. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ وی چې ما د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه واوریده چې شهدا 4 قسم دي. یو هغه کامل مؤمن متقی انسان چې د تقوا سره سره شجاعت هم زیات وکړي، د جهاد په میدان کې د دښمن په مقابل کې مخامخ جنگیږي. فصدق الله، هغه وعده چې د الله تعالی سره کړې ده هغه وعده رښتیا کې دی الله تعالی سره. تر هغه وخت جنگیږي تر څو پورې چې دی شهید شي. د دغه شهید په جنت کې دومره جګ مقام ده چې دا نور شهیدان به داسې سر ور پورته کی، داسې پورته کو چې خولۍ ولوېده. د چا خولۍ ولوېده؟ 2 احتمال دي. یا فضاله وی چې د حضرت عمر صاحب چې ماته بیان کوو دیغه خولۍ ولوېده، یا حضرت پیغمبر علیه السلام حضرت عمر وی چې د پیغمبر علیه السلام خولۍ ولوېده. دومره سر جګ کو چې پورته دومره به تر پورته وي چې دا نور نه چې دی چې ورګوري نو سیدا ککرۍ چې رسیږي نو خو ډېر جګ وي. دغه د اوله درجه خلک دي. دومه درجه هغه خلک دي چې د ایمان په لحاظ، د تقوا په لحاظ خو بهترین کامل مؤمنین وي، خو لیکن د شجاعت وصف کې کمزوري وي. حتی چې د دښمن د مقابلې په وخت کې د ډاره د ویښتان زیږه شي، د ډاره ویښتان زیږه شي لکه پازغي چې ووایه، خو مخامخ په توره نه ولګېدو، د لرې نه ولګېدو. چې سړی کمزوری نو خو مخ ته هم نه ځي. په ایمان کې تقوا کې کمزوري نشته، خو په وصف د شجاعت کې کمزوري ده. لاړ د دښمن د طرف نه ولګېدو، د دغه 2 مقام ده. دریم هغه انسان ده چې د نیکۍ او ګناو دواړو چښتن ده، پوره متقی نه ده، خو د تقوا جانب غالب ده. ګناوې کمې، عمل صالح زیات ده. دغه په وصف د شجاعت کې ښه تکړه ده. جنګیږي تر څو پورې چې د الله سره خپله وعده رښتونې کړه، شهید شو. د دغه 3 مقام ده. 4 بیا هغه مجاهد ده اسرف علی نفسه، دا هغه ده چې د ګناو جانب غالب وي. 3 خو هغه و چې خلط صحیح عمل خوشته خو نیکی ډیری دي. 4 بیا دا ده چې ګناه جانب ډیر ده، خو دیغه باوجود شجاعت کې دلاوري کې ډیر قهرمان ده. د الله سره خپل وعده رښتونې کړه، جنگیدو تر هغه وخت پورې چې اخر پسې شهید شو. اوس دغه 4 درجه بیا په شهداو کې دي، او د دغه درجو غټ فرق په تقوا راغی. چې چا کې تقوا څومره ډیره ده دغومره دیغه انسان مقام. ځکه په هر عمل کې تقوا، انما يتقبل الله من المتقين. خدای چې عمل قبلي د چا قبلي؟ د متقینو قبلي. چې قبول عمل نو مقام ماته جګوي. مقام خو چې پیدا کیږي په قبول عمل پیدا کیږي. چې نیت صفاوي، تقوا ډیره وي، دیغه عمل کلک عمل ویم خو خدای پاک ته مقبول وي، چې قبول شونه مقام په جګیږي.